السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم. دوستانو که چیرې تاسو خپل موبایل هر چاته ورکړئ، هغه فیسبوک کې خلاص کړئ، واتساپ کې خلاص کړئ، انسټاګرام، ټیک ټاک، ستاسو موبایل دی څو وارې خلاصوي څو وارې بندوي او کوم اپلیکیشن یې زیات کتلی ده کوم یې نه ده کتلی. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ټوټل معلومات تاسو په خپل موبایل کې بیرته ترلاسه کړئ، دغه به تاسو څنګه کوئ؟ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د اخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستان دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. اوس دوستان تاسو راولاړ سواست خپل موبایل مې بل چاته ورکړئ چې زما موبایل ونیسه. نو دوستانو هغه راولاړ سو، تاسو موبایل یې څو وارې خلاص کړئ څو وارې بند کړئ. د هغه کوم اپلیکیشن یې خلاص کړئ، کوم یې بند کړئ. فیسبوک یې څو وارې خلاص کړی ده، واتساپ یې څو وارې خلاص کړی ده، مسنجر یې څو وارې خلاص کړی ده، ټیک ټاک یې څو وارې خلاص کړی ده، یوټیوب یې څو وارې خلاص کړی ده، کوم اپلیکیشن یې زیات استعمال کړی ده. نو دوستانو دغه ټوټل معلومات به بیرته تاسو ته په خپل موبایل کې کیږي. دغه به تاسو څنګه کوئ؟ نو دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، له هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. او په اول کمنټس کې هم ما تاسو ته لینک درکړی ده، له هغې څخه یې هم تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. کله چې دوستانو دغه تاسو ډاونلوډ کړئ، د اخر کې به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. او د اخر کې دوستانو به تاسو کنفرم یور برت، دلته به تاسو خپل برت ور وښیاست. نو ګوره دوستانو زه راځم خپل برت ورښیم. دوستانو ما په 2000 باندې کلیک وکړئ او د اخر کې دوستانو تاسو په اګری بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو اګری وي. کله چې ګوره دوستانو تاسو اګری وي، د اخر کې دوستانو تاسو په اکسس بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په اکسس بټن باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو خو پرمیشن غواړئ، هغه پرمیشن به دوستانو تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم پرمیشن زه علاوه نو کوم پرمیشن چې تاسو څخه غوښتو هغه ټوټل به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو الاو کړئ، د هغه رقم به دغه تاسو ته خلاصي. د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که تاسو خپل موبایل هر چاته ورکړئ، تاسو موبایل دی څو وخت استعمالوي، څونه استعمال کړی ده، کوم اپلیکیشن یې زیات استعمال کړی ده، کوم اپلیکیشن یې کم استعمال کړی ده، هغه ټوټل به دلته دی تاسو ته درشي. نو ګوره دوستانو اوس فعلا ما چې خپل موبایل استعمال کړی ده، یوټیوب ما 19 منټه استعمال کړی ده، فیسبوک مې 14 منټه استعمال کړی ده، ټیک ټاک مې 12 منټه استعمال کړی ده، پلی سټور مې 15 منټه استعمال کړی ده. د هغه رقم ټوټل اپلیکیشن دلته دی تاسو ته درشي چې دغه اپلیکیشن تاسو دونه استعمال کړی ده او دغه اپلیکیشن مې دونه استعمال کړی ده. د هغه رقم ګوره دا دوستانو ډیلی سو په ویکلی کې دوستانو تاسو ته د ویکلی په سطح درشي په دغه جمعه کې، یعنی په دغه هفته کې تاسو کم اپلیکیشن زیات استعمال کړی ده، کم اپلیکیشن می کم استعمال کړی ده. د هغه رقم په هورلی کې دوستانو په یوه غنټه اندر کې کم اپلیکیشن تاسو کم زیات استعمال کړی ده، کم اپلیکیشن می کم استعمال کړی ده، هغه دوستانو دلته دی تاسو ته درشي او انلاک سو. اوس تاسو موبایل څو وارې انلاک شوی ده. که چیرې دوستانو تاسو په انلاک باندې کلیک وکړئ، ډیلی نن څو وارې تاسو خپل موبایل انلاک کړی ده، یعنی 12 وارې ما خپل موبایل سٹارټ کړی ده، بند کړی مې ده، یعنی ما یو وار لاک کوي بیرته خلاص کوي، یو وار لاک کوي بیرته خلاص کوي، ما 12 وارې خپل موبایل انلاک کړی ده. نو دوستانو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ته ټوټل معلومات کیږي. که تاسو خپل موبایل هر چاته ورکړئ او بعد کې دوستانو تاسو راسي خپل موبایل وګورئ، هغه به ټوټل معلومات دلته دی تاسو درشي. تاسو موبایل دونه وار یوټیوب کې خلاص شوی ده، دونه وار فیسبوک کې خلاص شوی ده، فیسبوک 2 منټه استعمال شوی ده، واتساپ 2 منټه استعمال شوی ده، ټیک ټاک 2 منټه استعمال شوی ده. د هغه رقم تاسو موبایل څو وارې خلاص شوی ده، څو وارې بند شوی ده، هغه ټوټل معلومات په دغه اپلیکیشن کې دلته دی تاسو ته دروښي. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوی وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د درکم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.